إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم محترم و معزز و عزتمند مسلمانان ورونو د قیامت په ورځ زمونږ استاد مخې ته یو خطرناک پړاو راتلونکی دی او هغه پړاو دا دی چې د قیامت په ورځ به حساب کیږي عملنامې به ایښودل کیږي نو حساب چې کیږي د چا سره به خو حساب وشي د قران کې الله وی فسوف يحاسب حسابا يسيرا نیک عمل انسان سره به آسان حساب وشي او هر چې بد عمل انسان دی د هغه سره به بد حساب وشي او مناقشه په حساب کې به سره وکړي شي نو موږ به د الله رب العالمین نه دعا غواړو چې الله دې موږ ته حساب یسیر آسان حساب د قیامت ورځ نصیب کړي او د مناقشې نه په حساب کې الله رب العالمین دې موږ وساتي نو کله چې د قیامت ورشي نو بعضی انسانان بدسي چې هغه ته به عملنامه په خیلاس باندې ورکړي شي نو قران کې الله وایي چې چاته عملنامه په خیلاس ورکړي شو نو فسوف يحاسب حسابا يسيرا دې سره به آسان حساب وشي او چاته چې عملنامه په چپ لاس باندې ورکړې شو د شاله طرف نه ورکړې شو نو دا انسان با په دغه وخت کې هلاکت طلب کی چیز تبا شوم هلاک شوم نو د قیامت ورځ به حساب کیږي عملنامې به شریک کیږي د دې وجه حدیث راغلی دی ورځ نبی صلی الله علیه وسلم جړلې عائشه رضی الله عنها ته پوښتنه کو چې یا رسول الله ته ولې جاړې نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې عائشه د قیامت حساب وجړولم قیامت کې حساب راتون کې ده حساب بکیږي عملونه به تل کېږي عملنامې به ورکول کېږي نو دغه حساب سره وجړولم زکه جاړم عائشه رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې یا رسول الله کله قیامت شي د قیامت ورځي نو یا رسول الله تا په خوانو پیغمبرانو ته بدا خپل خزي بیبینه بچي ملګری انډیوالان یاد یو کنه دا بتیری نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې عائشه د قیامت په ورځ باندې درې زین دي چې په دې درې زینو کې با اېڅ یو نبی ته اېڅ یو چاته اېڅ څوک نه معلوم او هر چا سره به ځان غمي چې و ځان څنګه بچو دینه به د انسانانو نه به ارڅيري
پلار بتیری بچی بتیری خزه بتیری ار سبد انسان نه یری د قیامت پر ورځ باندې درې زینو کې رسول الله فرمایي ويا کوم دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلی یو د هغه زینو نه چې د انبیانو نو د انسانانو نه به ارث یری یو هغه د عند المیزان کله چې ټول عملونو کیږي عملنامې تل لیکيږي نو عائشه په دې ځای کې بسمانه تیری بچی برانه یری بیبین برانه یری ار څه برانه یری او د ار نبی نه به ارث یری او دویم چې کله عملنامې ایشل کیږي او عملنامې تقسیمیږي عائشه په دې ځای کې به د انبیانو نو زمانہ ار څه برانه یری خزي برانه یری بچی برانه یری ار څه برانه یری چې کله عملنامې ورکول کیږي چاته په خیل اسبانی ورکړي شي نو دا به وایي چې ها ومقرؤ کتاب یا راشه خلقو زما عملنامه ولولای په دې کې بل چغي خيږي او بعضي به دې خلک چې دا شاده طرف نه د لاسونه به شاده تړلې شي او د شاده طرف نه به چپ لاس باندې د عملنامه ورکړي شي نو دا به چغي وایي چې یا لیتنی لم اوت کتابیا ای ارمان دې مال را چې عملنامه نه راکړی شوی او ای ارمان دې مال را چې دغه ژوند زما لپاره فیصله کوونکی وي زه ختم کړی وي او دوباره نه را پاسېدل د قیامت په ورځ به په دې ځای کې عائشه چغي به جوړي څوک به چې ها او مقرؤ کتابي او څوک به یا لیتنی لم اوت کتابیا دا چغي به جوړي عائشه دې کې بزمانه تمیره بچی برانه یری ارث برانه یری او د ار نبی نه به ارث یری او دریم زیاده ده چې پای کې به د انبیانو نه زمانہ او دا ار چانه به ارث یری هغه دا چې عند الصراط اذا وضع بين ظهر جهنم وای کله چې په صراط د جهنم په شابانه کې خدل شي او په دې باندې انسانان تیریږي عائشه دې کې وسمانه ارث یری او د ار نبی نه به ارث یری هیڅوک بوته نه یا په صراط به خدل شي په دې باندې به بعض انسانان تیر شي بعض به ور رواني د پولیس رات کونډه په عملو کې جهنم ته به وګرځي او بعض به دسي چې به انسان باندې یو کونډه عملو کې وهبته وشکي بلبته عملو کې وهبته وشکي تر دې پورې چې په دې پولیس رات باندې تیر شي عائشه دیږي کې با مان ارچیر کله چې انسانان په دې پولیس رات باندې تیریږي بعض به کته خورځيږي او بعض به تیریږي عائشه دیږي کې بس مان ارچيري نو په کار دا چې دا اخرت موږ په دنیا کې د چا لپاره خراب نکو چې د نبی صلی الله علیه وسلم غره بی عائشه ګران لور فاطمه رضی الله عنها او غره زامن ابراهيم عبد الله قاسم او خواږه ملګری چې ابو بکر عمر عثمان علي رضی الله عنهم اجمعين چې دا ټول به د نبی صلی الله علیه وسلم په دې زینو کې یری چې د نبی نه د خواږه ملګری یری نو موت تاسو کیو دا قیامت ختم راتلون کړي او هر انسان به دغه پړاونه باندې ورتيريږي نو چې کله انسان په دغه پړاونه باندې ورتيريږي په کار دا چې دغه غټ اخرت په معمولی دنیا باندې تبانه کی خرڅ نه کی په دنیا کې نیک عمل وکي او به قران کې الله وایي چې ان الینا ایابهم د دې ټول خلکو من تر اتګ دي کما شوم دي ک سپینګری دي ک ځوان دي ک ار یو دي ک نارینه د ک زنانا الله وایي الینا ایابهم من ته د ټول راجمه کې دي هیڅوک بل پاتې کیږي ار کس برازي د قیامت ته او به الله وایي راته خو واځ نه دي ثم ان علينا حسابهم بیر دې خلکو په من باندې حساب دي د ار چا سره به حساب کو حساب بڅوک کوي الله رب العالمین به کوي د زمکو اسمانونو رب حساب کوي او د ار باندې سره به حساب کوي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه عملنامې به کې خدل شي مجرمان خلق به یریږي دا هغه عملونه چې دې کړی په دنیا کې چا بدی کی ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة او دې بدسي وای چې تبعید موږ لره ارمان دې موږ لره دا رقم کتاب دې عملنامه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ني وړه خبره پرېخې ده ني غټه خبره پرېخې ده الا احصاها مگر دا ټول راګر کړي دي او زمون ار عمل چې په دنیا کې من کړي دي هغه په دې کې لیکل دي کچا تم کنزله کړي په دې کې لیکل شوی ده ک گاونډي سم بد سلوک کړي دي په دې کې لیکل شوی دي ک کم بد عمل منګه کړي دي دا ټول په دې کې لیکل شوی دي نو دوی بده سی وای یا ویلتنا تبعید من لرا ارمان دي من لرا دا رقم کتاب ده ووجدوا ما عملوا حاضرا د انسانانو چې کم عمل کړي د قیامت پر ورځ به حاضري او دا به عملنامې کې لیکل شوی نو زمون الله ور رشوت التناخلی چې رشوت ولور کې او د جهنم د عذاب نه بری بچ کی زمون الله ور په قیامت کې به د چا نه یریږم نه او زمون الله ور ظلم به نه کوي ولا یظلم ربک احد
ستا رب ور په اچا باندې ظلم نه کوي کوم عمل چې د کړو د سزا به ملاويږي په دنیا کې په کار دا چې موږ او تاسو د آخرت د چا لپاره خراب نکو بلکې یو څو ورځې ژوندۍ دا په دې کې د آخرت موږ جوړ کو آخرت ته توجه کو د وجنا حساب چې کیږي د باره کې ډېر احادیث راغلي دي حساب به څنګه کیږي قران کې خو الله وایي چې فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين الله وایي څوک چې لګلې شوی دي او چاته لګلې شوی دي د انبیانو او د قومونو د ټولو بل موږ ته پوښتنه وکړو نو یو قسم حساب خدا دی او بل حدیث کې راغلی دی چې د قیامت په ورځ اول حساب کیږي هغه د گاونډینو مابین کې کیږي یو گاونډی دی په بل ظلم کړي دی یو گاونډی دی بل په عذاب کړي دی یو گاونډی دی مالدار دی بل غریب دی د دې پرې څنګه دا غریب وګه پاتې شوی دی د قیامت پر ورځ بدی باره کې حساب کیږي حدیث کې راغلی رسول الله وایي اول الخصمین یوم القیامت جاران د قیامت پر چې اول جګړه کوي اولنی خلک چې یو بل گریوان تلاش ورشي هغه به گاونډی ني چې یو گاونډی د بل سره ظلم کوي دا بل به د گریوان نه رانی شي چې ما حق دی په دنیا کې پیمال کړي وسیرات د قیامت پر ورځ اولنی حساب بدغي او بل حدیث کې راغلی دی چې د قیامت پر ورځ به الله نوح علیه السلام او داغي قوم براولي نوح علیه السلام به وایي چې الله ما دا دین رسولې ده ستاره توحید عقیده مې رسولې ده بخاری کې حدیث دی وایي قوم به وایي چې الله نوح دروغ وایي ما جاءنا من بشیر ولا نذیر من ته نڅوک زیر راکون کې راغلی او نڅوک زیر راکون کې راغلی ده من ته نوح نه راغلی دا نوح دروغ وایي نوح علیه السلام ته بل وایي گوارا والا نوح علیه السلام براشي امت محمد صلی الله علیه وسلم زمون امت پس براشي او وایي چې ما د لپاره گواہی ورکړي د الله مخې ته زمون امت به وایي چې الله نوح علیه السلام دعوت کړي دي قوم دروغ وایي د نوح علیه السلام قوم به وایي چې الله امت د محمد صلی الله علیه وسلم دروغ وایي دا گواہی د دروغ د زمونږه موده کې او زمونږه زمانه کې امت د محمد صلی الله علیه وسلم څه کول دا هډي روس راغلي دي نو موږ به وایو زمونږ امت به وایي چې الله انت الحق وقولك الحق یا الله تم حق ستا وینام حق ده په قران کې په ارشي پاره کې الله تعالی ته ویلي دي چې زما نبی نوح علیه السلام دین رسولې ده د توحید عقیده رسولې ده وایي په دې کې قوم د نوح علیه السلام به وایي چې الله دې دروغ وایي امت د محمد صلی الله علیه وسلم دروغ وایي الله وایي چې بل گوارا ولم دې وایي چې والا قران کې الله سورۃ یاسین کې اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم الله وایي نن ورځ به موږ د خلکو په خلو باندې مهرونه وو خلی به وګندو او موږ سبا د انسانانو د پخې او لاسونه خبرې کوي د اندامونه به خبرې کوي او بل حدیث د مشکات کې راغلی دی چې قیامت ته نږدې ورځو کې به یو سړی به په سفر باندې بتلې او د دې خزې به د بل چا سره زنا کوي وای کله چې دا سړی کور ته راشي او دا د خپل خزې ته نږدې کیږي دا په خده خزې د خپل سره لګي وای دغه خپو دا پتون به आवाज وکي چې پلانې د خزې د پلانې سره زنا کړي ده د قیامت پر ورځ باندې دغه گواهی کیږي په ار اندام چې تا ګناه کړي ده د قیامت پر ورځ به دا گواہی ورکي او قران کې الله وایي چې دا خلق به خپل اندامونو ته وایي چې ما شهدتم علینا تباشی تاسو ولې په موږ باندې گواہی ورکوي خپل اندامونو ته به انسان وایي اندام به وایي چې انطقنا الله من دا خبر الله استلی دي من الله ګویا نکلو اغه ذات دې انتق كل شيء چې ار یو شی ګویا نکله او من دا خبر الله وستلی نو ار سبا ګوی ور کوي په انسان باندې او بل حدیث کې راغلی دي چې اولنې حساب چې کیږي دا به د مول بارکه کیږي بل حدیث کې راغلی دي چې اولنې حساب کیږي دا به د قیامت پرځه د وینو بارکه کیږي تطبیق دا یو حقوق العباد دي د بندگانو حقونه دي او دویم حقوق الله دي د الله حقونه دي نو کوم چې د الله حقونه دي د الله د حقونو بارکه چې اول ته پوس کیږي اول حق د مانځ کیږي ته پوس د مانځ کیږي رسول الله فرمایي چې اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه د قیامت پورې چې اولنې حساب کیږي د بنده سره د مونږ بارکه به کیږي چې آیا ستاسو مونږ په جمع باندې کنه ځان لدی کله آیا ستاسو مونږ په قلار او کنه په تیزه تیزه دی کله آیا ستاسو مونږ پورو کنه سنت پکې نو آیا ستاسو مونږ کې خشوع او کنه کله انسان مونږ صحیح راوخته رسته ټول عملونه د انسان صحیح راخیږي او کچیرته د انسان عمل د مونږ خراب راوخته کله کله او کله نه ده کله په خپل ټیم کله او کله رسته کله نو د سیمون چې کله نو ست نور عملونه به د قیامت پر خراب راخیږي کله مون د انسان صحیح راوخته نور عملونه صحیح راخیږي او کوم د انسان خراب راوخته نور عملونه به خرابي نو خپل منځونه باید وګورو د منځونو کې خشوع او عاجزي وکړو د دې وجنه یو اثر کې راغلي دی وای کله چې یو سړی ودیږي الله رب العالمین ته په مانځ باندې او دا په اخو د خو سوچونو باندې شروع وکي وای الله رب العالمین ملائکه ته وای چې ملائکه
زما او د بنده مابین کې دا پردي اوچتي کوي کله چې پردي اوچتي کی نو د دې انسان سوچ دا په یو ځای باندې نه کله یو ځای کې سوچ کوي کله بل ځای کې کله په کاروبار کې سوچ کوي کله کور وغیرہ هر څه کې سوچ کوي خو لیکن دا سوچ برابر نه ویل رب العالمین ملائکه ته چې دا پردي راوړته وي دا زما بنده اصل کې د دې یو ټکی ما ته قبول نه دی کله چې انسان به خشوع منځ کوي علما وي به خشوع منځ قبول نه دی او امام بغوی رحمه الله وي خشوع دا چې انسان پر ایمان کې به حرکت نه کوي کله پوزي کې ګوتې والو کله سترګو کې او کله ګیره کې کله جامع سمول کله یو شی او کله بل شی دا د خشوع خلاف دی به خشوع منځ کې دامن نه قبليږي او بعض علما وایي چې په یو رکن د ارکان د مانځ کې ته خشوع وکړه دا منځ قبليږي او ختم چې ته په مانځ کې څنګه خشوع وکړي عاجزي وکړي د منځ په معنا باندې ځان پوهیږي او بل حدیث کې راغلي دي چې د حقوق د عبادت د بندگان حقوق بارکه چې اول تپوس کېږي د قیامت پر ورځ باندې نو رسول الله فرمایي چې اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الدماء د قیامت پر ورځ اولنې حساب کېږي د بندگانو سره د وینو بارکه به تپوس کېږي چې یو سړی د وینې تو یکل دا وینه تا په کم جرم باندې تو یکل دا د دې وینې تپوس به کېږي د قیامت پر ورځ باندې نو بعض خلک دا غي دا وینه تو یول د یو قصب ګرځیدل یو کار ګرځیدل یو شی وای ده په دې وینو ته ول باندې دا ځان له روپۍ پیدا کړي کله یو مؤمن رانی سوجنه کله بل رانی سوجنه او کله یو عالم د امریکای او د بل کوپر پلار خودنه باندې وجنه روپۍ په اخلا کله بل عالم وجنه په تاغي په سر باندې پیسې اخلا یا د الله بندگان رانی ول سنت طریقه باندې چې دا سنت د پمانځ کې وکړه زه دی وجنم وجنه ټوپک په سر اخلا د زړه زول نو دا وینو ته یول دا خو اسنزي د قیامت پر اولنې ته پوښی کیږي دا د وینو بارکه کیږي چې تاوینه توې کړله نو ختم د دې جواب ورکړي چې تاوینه تا په کم حق باندې توې کړله وینه چې توې کې نیابه یو کس مرتد شوی ارتداد وکړي د دین نه باوخته د اسلام نه باوخته اسنه چې ستاسو مذهب نه واوړي او ته چیرې دا سړی مرتد دی واجب القتل له نو کوم انسان چې مرتد شي د قتل واجب دی قتل جایز دی او دویم چې انسان قتل وکي بے ګناه مسلمان قتل کی داغي وجل جایز دی او دریم چې یو سړی وادي او زنا وکي د قتل جایز دی د دین را پدې خو د مؤمن مسلمان چې قبله ته مخ اړي قبله ته منځ کوي نبی ته نبی وای الله ته الله وای صحابه منی نو دسه مؤمن چې چا ملک دا د قیامت پر ورځ جهنم طریقې و همیشه به جهنم کې پروت دي نو ګورا او جمعات کې بعض خلک بمون خلاصي بلارو کوسو کې بمون خلاصي او یاره وای زمونږ مطلب پلانې سره د نور چې سمري کو دینه کامل او جنت ته وځي او که چیرته بد عمل او جهنم ته وځي نو دا خبر استاد صحیح ده نیک عمل انسان به جنت ته ځي او بد عمل به جهنم ته ځي خو ته به شي ته ځي د دې بے ګناه مسلمان ویني چې تاسو وکړه نو د قیامت پر شولنې حساب کیږي اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الدماء د قیامت پر اولنې ته پوښتنه کیږي اولنې حساب کیږي د وینو بارکه کیږي چا چې ویني توې کړي الله بو توي شر وړاندې شي دا ویني څنګه توې کړی دا په کوم حساب دي دا توې کړی دا او به د قیامت پر ورځ حساب کیږي کیفیت د حسابونو یو مؤمن به الله رب العالمین راولي او دی مسلمان مؤمن ته الله وای چې پلانې دا ګناه دي کړي دا ګناه دي کړي دا ګناه دي کړي پلانې ګناه دي کړي تاسو یو واته زره ګناونه به الله وای چې دا ګناونه تا کړی دي نو کله چې الله دا ګناونه ښکارږي دا بنده به چې راز تبا شوما جهنمی شوما څنګه دونه ګناونه ماته الله ویلي نو الله به ورته وای چې بنده دا ګناونه دي کړی دي او دا ګناونه د لسپنه کوي باندې بدلون قران کې الله سورۃ الفرقان کې فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله وای دغه مؤمنانو خلکو چې د عقیده چې د توحید عقیده روغي په الله باندې اعتمادي سجده الله تعالی کې دغه خلکو ګناونه الله وای زپنه کوي باندې بدلون نو چې کله الله وای چې دغه ګناونه د زپنه کوي باندې بدلون دا بنده به وای چې الله ما هو یو واتل سره ګناونه نور کړی دی هغه څه شو ویل رب العالمین په دغه ټیم کې وخاندي چې اول ګناونه یریده چې ما طرف کار کول او چې کله مولا پنه کې باندې بدل کړه نو په دغه ټیم کې دا څومره سره ورشه الته جهنم لمبي وي او دا ما تخپل ګناونه ښکارا کوي چې الله دا ګناونه ما کړی دي او بل حدیث کې راغلی دي په روایت د عکاش بن محسن رضی الله عنه چې د قیامت پر ورځ به الله رب العالمین او یا زر خلق به حساب به کتاب جنت ته داخل کی او بل روایت کې راغلی چې د ار لزر سبا الله رب العالمین او یا زر جنت ته داخل کی او بل روایت کې راغلی چې د ار یو سره با الله او یا زر جنت ته داخل کی نو دینه به ډیر شي جوړیږي نو دا کم خلق دي چې د قیامت پر ورځ او یا زر خلق دي به حساب به کتاب جنت ته داخليږي دا غي خپل صفات په حدیث کې ذکر دي یو دا دی چې داخله کا داغونه نه لګي او دویم لا استرقون دمونه د چانه نه طلب کوي چلک په سر در راځي رفلانه دم میکا
یا پلاس در راځي په خېټه در راځي دم میکا دا دمونه چې څوک ډیر طلب کوي د قیامت پر ورځ به دغه ابي سره کسانو نه یو رقاد بل استرقاء دا یو دم دی بل دم طلب کول دي نو چې دم ارچا ته جایز دی دا سوره فاتحه د اخري سورتونه دي په دې باندې د ارسل ځان دمي خو لیکن استرقاء بل تویل چیرته ما دم کا نو دا کار نه دی په کار د چې هر مؤمن مسلمان ځان په خپل باندې دم کی په قران دم کی قران کې شفا ده احادیثو کې اذکار راغلي دي پاغي دي ځان دم کی نو دویم صفت دا شو چې سړی دمونه نه چانه طلب کوي او دریم چې بدپالین نسی او څلورم چې په خپل رب باندې توکل کوي دا صفات چې بچا کی د قیامت پر ورځ به الله رب العالمین په دغه اویا سره کسانو کې به حساب کتابه جنت داخل او بل حدیث کې راغلي دي د قیامت پر ورځ هیڅ یو بندا دا قدم نشي اوچتوله قدم نشي اغستله مگر د الله مخ ته به پنځو خبرو جواب پنځه ته پوښتنه دي دا په دنیا کې ځان سره ولي کې چې د دې جواب د قیامت پر څنګه ورکول داغي جواب د قیامت پر الله رب العالمین غواړي داغي جواب ورکړي جواب چې نه ورکړي مخکې قدم نشي خدله یو ته پوښ بل دا کوي چې عمر مې درکړي عمر دې پس کې تیر کړي نو اوس جواب د ځان سره وګوري چې ما جواب د قیامت پر سي چې ما هو عمر په مزدوري کې تیر کړي ما هو عمر په پلاني کې تیر کړي او په پلاني کې په ګرځېدلو می تیر کړي او په چکرونو می تیر کړي ده څه جواب د قیامت پر نشي ورکوله د قیامت پر ورځ به الله ته پوښ کوي چې عمر مې درکړو عمر دې پس کې تیر کړو دویم ته پوښ به الله دا کوي د قیامت پر ورځ باندې چې ځواني مې درکړي او ځواني دې پس کې لګولې و تقریبا د 13 کالو نواله تر 130 کلو پورې دا ځواني ته پس کې تیر کړي و چې دې کې انسان خپل طاقت کې د دین خدمت شي کولای د ځواني ته پس کې تیر کړه او دریم علم می درکړو پوهه می درکړو په دې علم له څومره عمل کړي دي او څلورم ما دې کوم ځین هټ کټلو مال دې په چی باندې پیدا کړو پغلاګان او رشوتونه دې پیدا کړو یا په غصبونه دې پیدا کړو مال دې کوم ځین پیدا کړو په کوم ځای کې لګولې پندم ته پوسټ غره چې په کوم ځای کې خرج کړو دې پنځه خبرو ته پوسونه ختم د ار بندن الله رب العالمین د قیامت پرس کوي او حدیث کې راغلي چې د الله او د بنده مابین کې به ترجمان هم نه چې بل ول ترجمانی وي کې الله وسه مخامخ خبرې کوي او رسول الله فرمایي چې انسان بده سی ولاړی لکه د چیرې نه چې بچي پیدا شوی تنده ورغمي او دغه پیدا شوی نو دا څنګه رپیږي د قرنګ به انسان ولاړی د سره پیږي با او د الله مخ ته دغه پنځو خبرو ته پوښتنه جوابونه به ورکړي او بل حدیث کې راغلي کله چې دانه کان خلق جنتین خلق پولیس رات باندې باز بندگان تیر شي پولیس رات نه وړي چې سخت پړاو دی دا نو چې د دین کله دی تیر شي اخو یو بل له چې هغه ته جسر القنطره وای د جنت دروازې به بندي په دغه ځای کې به داخله کودريږي یو سړی به بل دبوي چې تا ما صدا سلام کړي په دنیا کې د حق درانه خړلې ده شاو بدل راکا نو هغه نه بني کوي والی چې نیکیو سره نه دغه بل انسان ګناونه برا واخلي او په دغه انسان به ورپند کی او به د جهنم ته واپس شي بل انسان به ما سره دا سلام کړي دې بدل راکا د ار ظلم چې په دنیا کې کله د بل او په دنیا کې بدل نه ورکړي بیتا یا حق ته خړلې روپې ته خړلې د قیامت پر ورځ د قضې کې ته د پولیس رات تیر شوی می ولیکن بیت به جهنم ته واپس کیږي چې تا دغه حق نه ادا کړي او به حدیث کې دسه راغلي دي چې تر دې پورې د بندگان خپاک شي او واذنوا بدخول الجنه دا غینه پس بوته د جنت په دخول باندې اجازه وشي او به جنت ته داخل شي د قیامت پر ورځ به ټول عملونه کیږي دا نیکی به رب العالمین ډبل تلی او درنۍ به او ارچ بد عملونه دی الله په خپل وزن باندې تلی نو د ارچ عمل نامې به تل لیکيږي عملونه به تل لیکيږي انسانان بم بعض روایتو کې راغلي تل لیکيږي لکه د قیامت پر ورځ به یو چاق انسان را وسل شي او پهلوان په تل د میزان کې چولېږي د ماشه د وزر امربا وزن نه لري ولیکن یو خوار انسان برا وسل شي هغه په تل د میزان کې ډیر وزن لري یو ورځ عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ولې تخطا او دا پندې ښکارا شوري نری پندې صحابه په سو خندلې نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې تاسو د عبد الله بن مسعود د پندو په خان د من دقت ساتي چې د عبد الله بن مسعود دا پندې نری دي په تل د میزان کې دغه پندې ډېر درنې او ډېر وسنداري دي نو حساب بکیږي نو چاته چې عمل نامه په خلاف باندې ورکړي شي دا بدسي وي چې ها او مقرؤ کتابه یا خلق راش اسمه عمل نامه ولولې او چاته چې عمل نامه په چپ لاس باندې ورکړي شي دا بدسي وي چې یا لیتنی لم اوت کتابیا کاش ما ته عمل نامه نه ورکړل شوی یا لیتها كانت القاضيه کاش دغه مرګ زمانه لپاره فیصله کوونکې وي د مرګ نه پس نه را پاسېدل او بيبا ملائکه ته الله وي چې خذوه فغلوه دا انسان ونی سي په څټ کې ته توغونه ور واچوي ثم الجحيم صلوه به جهنم ته داخل کړي او ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه
به هغه زنجیر کې چې داغي غزونه او یا غز دي پای کې داوت تړي او جهنم ته داخل کې وجه سوا دي سړي په لبن ایمان نه لري چې ډېر غټ ذات دی ولا يحض على طعام المسكين او د مسكين او د غریب په طعام تیزین ورکولا په د غریب په مال او د غریب په نفقه باندې چې مال او زکات او صدقه د فري تیزین ورکول خلکو ته نه ویل چې تاسو د زکات ورکړئ صدقه ورکړئ خپل ورکول خو بیل اجر دی خو لیکن بلتا په صدقه باندې تیزی ورکول دام غټ اجر دی الله وي دلته الله وي د قیامت کې د دې جهنمی د پاره حمیم کم ګرم دوست نشته دی ولا طعام الا من غسلين او په دې جهنم کې جدا جهنمین خوري چې شی بخوري الا من غسلين مگر د جهنمینو داویني زوی بخوري لکه د دالینه چې دا نو راوځي دا بخوري نو دا د جهنمینو به د قیامت پر ورځ خوراک دی حدیث کې راغلی دی او رسول الله فرمایي چې من حوسب عذب چا چې حساب وشو د عذاب ورکړي شو او قران کې الله وایي چې فسوف يحاسب حسابا يسيرا الله به آسان حساب وکي عائشه رضی الله عنها ویلي چې رسول الله ته وې چا چې حساب وشو هغه ته عذاب ورکړي شي او قران کې الله وایي چې فسوف يحاسب حسابا يسيرا آسان حساب مشته دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې یو هو حساب دی او بل مناقشه په حساب کې ده مناقشه په حساب کې دي ته ویل کېږي چې بنده د عمل دی ولې کړی دی نو به د ولې جواب د اچا سره نشته دی چاته چې ویل شو چې د عمل دی ولې کړی نو دی انسان ته جهنم به ملاويږي دا به جهنم ته زمن نوقشا فقد عذب رسول الله فرمایي چې په حساب کې مناقشه وشوه او ورته ویل شو چې د عمل دی ولې کړی نو دی انسان ته عذاب ورته شو دا انسان به معذب کیږي جهنم کې او بل حساب دی چې عرض د اعمال دی یو بنده ته الله وایي چې بنده دا ګناه دی کړي دا ګناه دی کړي دا ګناه دی کړي نو دا حساب دی دغه به کیږي آسان دی دا لیکن چې چاته ویلې شو چې دا عمل دی ولې کړي نو به دا ولې جواب نشته چا سره او بل یو حدیث کې راغلی دی هغه ډیر دی حدیث دی چې اولنې حساب د چا سره کیږي حدیث کې راغلی دی او دغه د حدیث دی چا چې اوریدلې دی هغه جوړولې هغه ایرولې دی ولیکن منګو تاسو ودیو غافلی زمونږ استاد زړونه کلک شوی دي سترګې وچی شوی دي کومنګو تاسو دغه حدیث ونی راولو او من کیره پیدا نکړه نو من بګیله د ځان نکو ځکه من قران له وخت نه دی ورکله دین له وخت نه دی ورکله ډیر ډیر حدیث دی دغه یو تابعی دی شفي بن ماتع الأصبحي داوي ويزي ورزي النبي صلى الله عليه وسلم مسجد ترانا مسجد النبوي جمعة رسول الله تلو وپات شوو وې جمعه ته چرانه وته ما وای فاذا انا برجل وچرانه وتم د یو کسره مخامخ شوم یو سړی ناس په جمعه کې قد اجتمع عليه الناس چې دا ټول خلق پر ټول صحابه پر ټول او دغه ځوان نبی ته پوښتنه کول دغه سړی نه وي خيسته سړیو ته پوښتنه به کول د دین باره کې هغه جوابونه ورکول وای زه ایران شم چې دا سړی به څوک وای ما ته پوښتنه کو دی یو کس نه چې من هاذا الرجل دا سړی څوک دی وای ما ته ویلې شو چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم شاګرد دی ابو هريره رضی الله عنه دا ابو هريره چې دا حدیث ته بیانوي وای کله چې دا خبر ما ته وغلوي فدنوت منه ويزو تهرورون نجد كيدل ما خاطر اتلما وحتى قعدت بين يديه تردي برشد مخل رانم او مخ تو تکینا سلام او هو يحدث الناس او دي خلق د حديث بیانول چې رسول الله د سویل دی او فلانه حدیث د سه دی ته پوس به چاو کو دا جواب به ورک وای فلما سكت وخلا تر هغه پورې تزنازم تر دې پورې چې درس اخلاص کو او دا شاګردان طالبان دا تلړ چې کله لړ ځان نشو وای ما ته چې تسوکی وای ما ته چې شفی ابن ماتع د اصبح د قبیلین راغلی مزه وای ما ته ویل چې ته به ځکه نه د ایثار وای ما ته ویل چې تاسو ایثار مې یو کار مې ده سره او ضرور کار مې ده سره وای ما ته ویل چې تاسو ما سره څه کار ده اکار راته ویوا وای ما ته ویل چې انشدک بحق وبحق وای زتا د پای حق باندې چې پتا باندې د الله ده او پای حق باندې چې پتا باندې د اسلام ده په دغه حق د قسم در کوم چې ته ماته حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړه چې حدیث چې دا د رسول الله نه اوریدلې ځکه په دې کې یو زیمه یو تی او حدیث راته ویو وای ما ته ابو هريره رضی الله عنه ویل چې لا احدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلی الله علیه وسلم وای خامخا په دې کې دا ته یو حدیث ویم او دا حدیث دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دی او په هاذا البيت په دې جمعه کې ما ته رسول الله ویل دی ته دې ستنو ما بین کې ما ته رسول الله ویل دی وجد حدیث ویم او ما كان فيه احد غيري وغيره وای په دې جمعه کې چې ما ته رسول الله حدیث ویو یو زوم او رسول الله نور څوک نو ما ته ځان دا حدیث وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویو وای چې کله دا حدیث شروع کوو وای ابو هريره یو جټکو والا
او ابو هريره راولي د زوب شو بهوش شو وای پروت چې کله وښ کې راغی وای ما ته ویل چې ناسي وای ما ته چې و ناس دی ما وای بیره ته ویل چې لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت وای خامخازه حدیث چې ما رسول الله بیان کړی دی په دې کوټه کې او په دې کور کې او ما كان فيه احد غيري وغيره په دې کې د رسول الله سره یو زوم او یو رسول الله دو په دو چې د حدیث ما ته ویو وای کله چې حدیث شروع کو وای به زوب شه به ولیدا وای ما ویل چې دا مسكين مې په عذاب کې دا غریب چې دا بتره د دې مسله ته پوښ کو چې کله به اوش کراله ثم افاق برجش وای حدیث شروع کو سلګونی ولو او حدیث بیانو وای ویل چې کله د قیامت رشي ان الله تبارك وتعالى وای الله رب العالمین د قیامت پر ورځ الله رب العالمین قیامت تر اكو د قیامت پر ورځ باندې الله رب العالمین به قیامت تراشي صد فارا چې د دې بندگانو مابین کې حساب وکي او تبع امت اني چې دا به جاثیا او ګوند باندې به پروتي پر مخه به پروتي په دغه ټیم کې الله رب العالمین راشد قیامت پر ورځ باندې او فاول من يدعى يوم القيامه واذا قیامت پر ورځ الله رب العالمین وتعالى غک اولنی را پاتې د حساب لپاره عالم تب الله رب العالمین اولنی غږ وکي چې اے مولوی سے اے قاری سے اے عالمه اے شیخه تراشد تزما خواله وای عالم ببوزي التبکینی او ثم رجل په هغه کسب راول الله رب العالمین مو تغوږ کی چې د الله رب العالمین په لار کې جنگ کړي jihad کړي وینې تو کړي د الله دشمنی وجلې مجاهد سے تبغږ کی چې تم راشه هغه به راول خاطب کینی ورجل كثير المال او به الله رب العالمین هغه سړي تغوږ کی چې ډیر مال ورسره او په دنیا کې سره مال ورسره او د الله په دین لګولې به بده سړي تغوږ چې تم راشه دا به الله رب العالمین بوز خپل خواته وای اول بدی مولوی سیب ته وای قاری سیب ته وای قاری دا نه چې قران ټول په یاد ذکر چا چې قران ویلې بس هغه ته الله رب العالمین غږ کوي اول با عالم ته وای قاری سیب ته وای چې تا څه کړی دي دا به وای چې الله ما علم کړی دی الله رب العالمین به ورته وای چې دا علم څه د پاره کړی دی دا به وای چې الله علم دې د پاره کړی دی چې دعوت وکم استاد کلمې او د استاد کلمې اوچته شي استاد دین اوچت چې دې د پاره مې دعوت کړی دی الله به ته وای چې دروغ دی ویل دروغ جن کینا تا علم دې د پاره کړو چې تا ته په دنیا کې خلک عالم شي وي مولوی شي ته وي قدر د لوکي وقد قيل لك په دنیا کې ته ویل شوی دي دغه نوم د پاره د علم کړو او په دنیا کې ته ویل شوی دي ملائکه ته الله وي چې دا وتاړي لاس او بخي ولا وتاړي او ورجل به هغه سړی چې قاتل فی سبیل الله د الله په لار کې جنگ کړي مجاهد ته الله وي چې تاسو کې دي دا به وای چې الله ما خدا تور راغسته او دا ټوپک مې راغسته استاد دشمن مې وجه استاد پیغمبر دشمن مې وجه jihad مې کو نو الله به څه د پاره دا jihad کو دا به وای چې الله دې د پاره مې jihad کو چې دا ستاسو کلمه اوچته شي او استاد دین د پاره مې دا jihad کو وای الله رب العالمین بوته چې کینه دروغ جنا دا jihad د دې لپاره کو چې تا ته یو بدمعش ویل شي زورور ته ویل شي بهادر ته ویل شي وقد قيل لك په دنیا کې ته ویل شي دي ملائکه ته الله وای چې دا مو تړي او به سخی سے مالدار سے دې ته الله وای چې په دنیا کې ډېر صدقې ورکړي د الله په نوم باندې دا دې ته الله وای چې تاسو کړی دي دا وای چې الله حج مې کړی دی عمره مې کړی دا جمعات مې جوړ کړی دی مدرسه باندې مې روپۍ لګولې دي په غریب او په یتیم او په کونډه مې روپۍ لګولې دي الله به وته څه د فاره دا به وای چې الله ستاد دین د فاره چې دا ستاد دین خور شي الله به وته چې دروغ دی ویلې تا دې لپاره دا صدقې کړې دا مننه لګولیو چې تا ته سخی سی ویل شي جواب سی ته ویل شي صدقه ورکون کې ته ویل شي دغه ته په دنیا کې ویل شوی دي وقد قيل لك دا تا ته ویل شوی دي د دې لپاره تا دا کار کو چې ما ته خلک مالدار سی بو یدي سی راته وي صدقه ورکون کې راته وي دغه ته ویل شوی دي ملائکه ته الله وي چې دا مو تړي دا درې وانه چې کله وتړي ملائکه وي به الله ملائکه ته وي چې اسحبوا بهم الى نار جهنم دا درې وانه راکش کې جهنم ته بوزي ابو هريره چې نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ناسو وای مال دا څنګه سی وو ماته ویل چې ابو هريره دغه مولوی سے بو دغه عالم سے دغه مجاهد سے بو دغه مالدار فهؤلاء الثلاثه اول من تسعر بهم نار جهنم وای دا درې اولنی هغه خلق دي چې په دې باندې الله رب العالمین جهنم ګرمي د جهنم اولنی خلق دغه دي ور جهنم ته اولنی کافران نه دي صدقې ورکړي داخله اولنی جهنم ته دي اول بل د جهنم ور په دې خلق باندې ګرمي او دا شپې ابن ماتع یورز د معاویه رضی الله عنه خاطر راغی معاویه رضی الله عنه ورته ویل چې حدیث ته یې وکنه دی وته ویل چې ما ته ابو هريره رضی الله عنه یو حدیث ذکر دی او زه به تاسو ویم وای ما ته وی چې کله حدیث شروع کو وای دا استزوب شو به وښه شو وای چې کله وښ راغی او دا حدیث یې ویو چې د قیامت ورځ به الله عالم
او مجاهد او مالدارا دا درې ونه براولي او پدی به د جهنم اور ګرم کی چې د ریا د پاره په دنیا کې د عملونه کړی دي وای پدی کې معاویه زنانو ډیر سخت وجړل دومره وجړل چې مونږ ګمانو کې چې دا اوس مړ کیږي وای مجاهدین ویل د معاویه زنانو ملګرو چې دا د شر والا سره راغلی دی چې مونږ امیر وجړو وای معاویه زنانو زوب شاخر او چې کله به وښ راغی د سترګونه وښ و چې کله به ویل چې صدق الله ورسوله الله ورسول رښتې ویل نو د قیامت پر ورځ باندې حساب کتاب راځي حساب کتاب پکېږي او عمل نامې ایشل کېږي نو پکار دا چې د قیامت تمنګ او تاسو تیارې وکړو عملونه اصلاح کو د قیامت ختم راتلونکي د هر انسان په قیامت ته ورځي او په هر انسان باندې مرګ راځي او هر انسان په قیامت پر ورځ باندې را پاتې هیڅ څوک بدل رب العالمین نه بچ نشي